د پاکستان سفارت د امنیتي تهدیدونو په ادعا په کابل کې د ویزو ورکول بند کړي. افغان امنیتي چارواکي وایي د ادعا څېړنه کوي. د امریکا په کانګرس کې د جمهور رئیس ټرمپ سیاسي مخالفین د متحد اقدام لپاره نوي اقدامات پیل کړي. او د افغانستان د گاونډیو هیوادونو یو شمېر ځوانانو په کابل کې د ځوانانو په فستیوال کې ګډون کړي او د سیمه ییزه امن غوښتنه لري. بیا هم ستړي مشئ. د جمهور رئیس ټرمپ او دیموکراتانو د جدي اختلافاتو په اړه نن نوي جزئیات اورئ. نور مهم خبرونه هم شته دی، خو په پیل کې د افغانستان د روانو چارو په اړه مهم راپورونه او خبرونه واورئ. نن په بغلان ولایت کې بمي چاودنه شوې ده او لږ تر لږه 8 ملکي خلک پکې وژل شوي دي. د امنیې قومندانۍ ویان ویلي دي چې چاودنه په ډنډ شابدین سیمه کې شوې ده چې د پلخمري ښار نه لږ واټن لري او په تلفاتو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د بغلان د مرکزي روغتون رئیس محمد انور وردک مطبوعاتو ته په دې اړه باندې معلومات ورکړي دي. کومې ډلې تر اوسه پورې د دې بمي چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو یاده سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستاني دیپلوماتانو د ځورونې په اړه د پاکستان اعلامیه یې په ځیر لوستلې ده او افغان امنیتي ځواکونو نه یې غوښتنه کړې ده چې د پاکستان دغه ادعا وڅېړي. په کابل کې د پاکستان سفارت د خپلو کارمندانو د ځورول کېدو او ادعا او تر نامعلومې نیټې پورې د ویزو ورکول ځنډولي دي. رحیم ګل څاروان یې پوره تفصیل لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورسره شریکه شوې ده او د پاکستان د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ځواکونه به د پاکستاني ډیپلوماتانو د ځورونې ادعا وڅېړي. امنیتي ارګانونو او نهادونو سره تماس نیولی ده تر څو دا وڅېړي او موږ ته په دې هکله اطمینان راکړي د دې وضعیت په هکله او کره معلومات راکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلامیه ورکړه ویل چې په تیرو 2 ورځو کې په کابل کې د دوی د سفارت کارکونکي سفارت ته په لار موټر کې ځورول شوي دي. د پاکستان سفارت تیره ورځ وویل چې افغانانو ته د ویزې د ورکولو لړۍ هم درولې ده. د سفارت د ویزو د ورکړې د ځنډولو لامل همدا امنیتي ګواښونه بللي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ویزې د مشکل د حل لپاره باید د پاکستان سفارت سره په اړیکه کې شي. خپل داخل د وزارت خارجه کې هم مشورې کړې دي، آمادګي نیولې ده او په اسلام آباد کې افغانستان سفارت ته وظیفه ورکړې ده ترڅو د اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت سره تماس ونیسي او د دې مشکل د حل لپاره عاجل اقدامات وکړي. خو د پاکستان سفارت مخې ته په لیکو کې ولاړ ویزه اخیستونکي چې په وینای شپې ورته تیروي او په ډیرو ستونزو د پاکستان ویزې اخلي، بیا د سفارت د قونسلي کارونو د درېدو په اړه وایي چې یو دم ورته د ویزې د نه ورکولو ویل شوي دي. بیګا چې 10 بجې و چې ټول ورسېدل، ټول دروازو ته ورسېدل او اعلان یې وکړ چې بس سفارت بند دی او زه تاسو لاړ شئ. ټانګونه پې کېښود په والو په ټاکلو ټول راویستل. هېڅ چاته یې نه ورکوي. اوس چې پیسو والا چې دي سفارت خلاص پیسو والا به ټول ورننه باسي او دا نور به غریبانان ورته ناست دي. موږ ومه شپه دی موږ غږ څوک نه اوري، څوک ستا نه چې موږ غږ واوري. سیاسي شنونکي بیا وایي چې پاکستان په دې کار غواړي په افغان حکومت یو لړ فشارونه راوړي. ظاهرا پاکستان دا وایي چې موږ ډیپلوماتان په کابل کې ضرور کیږي، مشکلات بلري، اما معنا دا ده چې پاکستان پیږي چې افغانستان محتاج دی د ویزې د پاکستان د مریضي لپاره د نورو مشکلات لپاره. پاکستان همدن غواړي چې ویزه صادر ونه کړي چې افغانستان په مشکلات ګوناګون اخته شي. بل خبر یوازې دا نه ده، په سرحد باندې هم حمله کړې، په نورو ځایو هم کړي. پاکستان په داسې حال کې په کابل کې د ویزې څانګه تړي چې افغانستان خپله قونسلګري په پېښور کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د اعتراض په ډول تړلې ده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. په عین وخت کې د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د ځورولو له امله د پاکستان ناوړه چلند غندلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې لیکلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د افغانستان سفیر احضار کړی دی او د هغه سره یې ناوړه چلند کړی دی. د افغان چارواکو د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو ته د نړیوالو کنوانسیونونو او د ډیپلوماټیک منل شوي دود په مطابق چلند وکړي. د افغانستان د حکومت د خوا نه د سولې د پلان وړاندې کول یو مثبت ګام بلل شوی دی، خو دا ویره شته ده چې طالبان به 1 میاشت اوربند ونه مني.
د اندېښنه د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو متخصص جان والش زموږ د همکار نسیم ستانزي سره په ځانګړې مرکه کې څرګنده کړې ده. جان والش وایي چې د افغانستان شخړه په نړۍ کې تر ټولو خونړۍ او د مرګ ژوبلې نه ډکه شخړه ده او حل لاره یې خبرې اترې دي. ښاغلی والش، تاسې پوهیږئ چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره 7 مادې پلان اعلان کړی دی، خو په دې شرط چې په کار د اول 1 میاشت وربند وشي. تاسې دې ته په کوم نظر ګورئ؟ اوله خبره دا ده چې زه فکر کوم دا ډیر مثبت کار دی چې د افغانستان حکومت د سولې د بهیر د بیا پیل کولو لپاره په مثبت او جدي ډول فکر کوي. زه فکر کوم دغه او فکرایز پلان اعلانول ډیر مثبت پیل دی. زه به دا هم وایم چې د اوربند کول تر ټولو مهم کار دی چې د سولې په نتیجه کې منځته راځي، ځکه د افغانستان شخړه په نړۍ کې تر ټولو زیاته له تشدد او مرګ ژوبلې نه ډکه شخړه ده. خو زه په دې کې شک لرم چې طالبان به د سولې د 1 میاشتې له اوربند سره د مخکنی شرط په توګه موافقه وکړي. دا ډیره واقعبینانه ښکاري چې هغوی به د خبرو په وخت کې له دایمي اوربند سره موافقه وکړي. زه فکر کوم ولسمشر غني او د هغه نه مخکې ولسمشر د ډیرو کلونو لپاره ډیر مدبرانه دریځ درلود چې دوی به د سولې په خبرو کې له مخکنیو شرایطو پرته ګډون وکړي. او رښتیا خبره دا ده چې د هغوی دریځ د مسئلې ډیر لوړ کړی وو. concerned that to put such a steep precondition. خو اوس زه دا اندېښنه لرم چې حسینه دغه ډول شرط د سولې له خبرو نه مخکې په غیر قصدي ډول د دې سبب شي چې د سولې د خبرو د پیل مخه ونیسي. خو په عین حال کې د افغانستان حکومت او یو شمېر چارواکي د پاکستان د نیت په برخه کې شک او عدم اطمینان لري. د افغانستان د ملي امنیت رئیس ښاغلی محب وایي طالبان د پاکستان له رضایت نه پرته د سولې مذاکراتو کې برخه نشي اخیستلی. تاسې د دې مسلې ارزونه څنګه کوئ؟ I think I'd make 2 points in response to that. زه د دې خبرې په ځواب کې 2 ټکیو ته اشاره کوم او دا خبره هم کوم چې سفیر محب ته ډیر درناوی لرم. هغه کله چې په واشنگټن کې و زما دوست او ملګری و. اوله خبره دا ده چې ښایي طالبان د نړۍ په کچه ستره یاغي ډله وي. هغوی د دې توان لري چې په مستقیمه توګه خپل کارونه وکړي. خو زه په دې هم پوهیږم چې یو شمېر زیات خلک وایي طالبان د پاکستان یوه څانګه ده. زه فکر کوم دا خبره سمه نه ده. پاکستان په دې معامله کې ډېر اهمیت لري او پر هغوی ډېر نفوذ او رسوخ هم لري. خو په عین حال کې دا به هم اشتباه وي چې داسې فکر وشي چې طالبان یوازې هغه څه کوي چې پاکستان ورته وایي. دویمه خبره دا ده چې که څه هم پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، خو له طالبانو سره د سفیر خلیلزاد خبرو په ترڅ کې پاکستان یو څه ګټور کارونه وکړل چې دا خبرې ممکنه شوې. که پاکستان د دې خبرو سره مخالف وای نو زه ګمان نه کوم موږ به د ملا برادر خوشي کول او د امیر خان متقي او د شورا د نورو مشرانو غړو لپاره د شرایطو برابرول چې دوحې ته سفر وکړي لیدلی وای. زه بخښنه غواړم، همدا شیان دي چې د افغانستان خلک او چارواکي د طالبانو د ازادۍ په برخه کې جدي شکونه لري. I recognize that. زه پرې پوهیږم دا ډیره تفرقه اچونکې پوښتنه ده، خو دا دلیل چې زه فکر کوم طالبان تر زیاتې اندازې پورې مستقل دي. هغوی په افغانستان کې دننه تقریبا هر څه ترلاسه کولی شي. مثلا د هغوی نږدې ټول جنګیالي خپلو کورونو ته نږدې جګړې کوي. د هغوی وسلې هم نږدې ټولې په افغانستان کې ترلاسه کیږي. همدارنګه د هغوی پیسې هم تقریبا ټولې له مالیې او مرستو نه لاسته ورځي. نو که څه هم هغوی له ISI او پاکستان له دولت نه مرسته اخلي او یقینا خوندي ځایونه ورته برابروي چې طالبانو ته ډیر مهم دي، خو بیا هم دا هغه ډله ده چې د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې مستقل عملیات وکړي. زه به دا هم وایم چې ما په ډیرو یاغي ډلو باندې مطالعه او څېړنه کړې ده. دا ډیره نایابه خبره ده چې داسې خارجي قدرت وي چې یوه یاغي ډله په بشپړه توګه په داسې توګه کنټرول کړي چې پر هغوی د داسې سترې پوښتنې په برخه کې امر وکړي چې آیا جګړې ته دوام ورکړي او که سوله وکړي. زما وروستی ټکی دا دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې ډیر ستر لوبغاړی دی او پاکستان نور هم ډیر څه کولی شي نسبت دې ته چې یوازې پر طالبانو فشار راولي چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. تاسې په خپلو خبرو کې یو پر زړه پورې ټکي ته اشاره وکړله چې طالبان د ISI نه یو څه نظامي مرسته اخلي. همدا دلیل دی چې د افغانستان ډیر تحلیل کوونکي او عام افغانان په دې باور دي چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، په خاصه توګه په ځوانو قومندانانو او جنګیالیو باندې. تاسې په دې کې څه وایاست؟
Well, I think it's true that there's influence. دا رښتیا ده چې نفوذ شته دی. زه نه غواړم له دې مسلې نه انکار وکړم چې پاکستان په دې مسله کې ډېر ستر لوبغاړی دی، خو زه دا وایم چې دا د دې نفوذ په مسله کې کله ناکله مبالغه هم کیږي. هغه هم په دې تصور چې پاکستان په دې ډله بشپړ کنټرول لري، په داسې حال کې چې دا ډېره ستره ډله ده او په پراخه توګه خپره شوې ده. دا به د یو بهرني قدرت لپاره ګرانه وي چې بشپړ کنټرول پرې ولري. دا به د هرې یاغي ډلې په برخه کې درسته وي. 80,000 جنګیالي لرل ډېر ستر شمیر دی، خو زه دا نه ردوم چې پاکستان ډېر څه کولی شي او ډېر نفوذ هم لري. خو که موږ له دې نه انکار وکړو چې طالبان خپل واک نه لري، نو هغه ستونزې زیاتوو چې له هغوی سره به سولې ته ورسېږي. د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. د آشنا ټلویزیون نه مهم خبرونه ګورئ او اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2018 میلادي کال د ترهګرۍ ضد مبارزې کلنی راپور خپور کړی دی. دا راپور 6 برخې لري او په پیل کې یې د داعش او القاعدې د ډلې ځپل ذکر شوي دي. د جنوبي اسیا په برخه کې ویلي دي چې په 2018 کال کې د تروریستي ډلو تهدیدونه لا هم پر ځای دي. راپور د بیلګې په توګه په پاکستان کې میشته د لشکر طیبه د ډلې فعالیت او موجودیت یاد کړی دی او د جهیش محمد ډله یې یاده کړې ده چې لا هم په هند او افغانستان کې بریدونه کوي. راپور د طالبانو او د حقاني شبکې هم یادونه کړې ده چې لا هم د امریکایي پوځیانو په شمول د افغانستان په مختلفو ساحو کې حملې کوي او د تحریک طالبان پاکستان ډله یې یاده کړې ده چې په 2018 کال کې ټوله موده کې یې په پاکستان کې حملې کړي دي. راپور وايي افغانستان د امریکا سره د تروریزم ضد مبارزې کې همکاري لري او طالبانو په 2018 کال کې خپله ټوله پاملرنه د افغانستان په ملي امنیتي ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت، ملکي افغانانو او افغان حکومت باندې بریدونو ته سوق کړې وه او حملې یې هم پرې کړې دي. د امریکا کانګرس تیره پنجشنبې په یوې تاریخي رایګیري کې په دې فیصله وکړله چې د جمهور رئیس د احتمالي غیر قانوني کړنو په اړه رسما تحقیقات پیل کړي. ډانلډ ټرمپ د امریکا 4م جمهور رئیس دی چې د سیاسي مخالفینو د خوا نه د خپل واک نه د شخصي او سیاسي ګټو په اخیستو تورن شوی دی. په دې اړه نور معلومات د خپل همکار برېښنا عمرخیل نه اخلم چې دی د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه خپرونه کې ده. برېښنا جانې په خیر رالی. داسې کلیدونکو ته شریک کړئ چې دا د کانګرس دپاره راتلونکي ګامونه څه دي اصلا؟ آشنا صاحب، د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اړه د کانګرس د تحقیقاتو نوی رسمي پړاو پیلیدونکی دی. جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان دغه تحقیقاتو په اړه اوس هم په یو بل کلکې نیوکې کوي، خو کانګرس د پریکړې په اساس دغه تحقیقاتو په اړه علني استماعي غونډې د جوړېدو په لټه کې دي او تلاش کوي چې دا غونډې جوړې کړي. نن هم ټاکل شوی و چې د سپینې ماڼۍ 4 جګپوري چارواکي د کانګرس استماعي غونډې ته راشي او د تړلو دروازو تر شا دیموکراتانو ته ځواب ورکړي. خو ځینو باوري سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې دغه چارواکو د کانګرس د استماعي غونډې کې د برخه اخیستو نه ډډه کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اړه د تحقیقاتو بحثونه لا ډیر تود شوي دي او یوه بله جنجالي اونۍ پیل شوه. د امریکا ولسمشر اوس هم ټینګار کوي چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی او په خپلې غوښتنې ټینګار کوي چې هغه افشاګر دی راښکاره شي چې د اوکراین د ولسمشر سره د تلیفوني مکالمې په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. افشاګر باید معلوم شي ځکه افشاګر ناسمې کیسې کړي دي. ځینې خلک دا یو فساد بولي. برسېره په دې چې په کانګرس کې استماعي غونډو کې د افشاګر د ادعاو ملاتړ شوی، د افشاګر قضایي ډله اوس وړاندیز کړی چې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو پوښتنو ته به په مستقیم ډول کتبي ځواب ورکوي. خو ځینې جمهوري غوښتونکي وایي دا کافي نه ده. دیموکراتان هڅه کوي چې ولسمشر ځکه مؤاخذه کړي چې هغوی ویریږي چې هغه ته په ټاکنو کې ماتې نشي ورکولای. دا زما خبره نه ده، دا په کانګرس کې زما د دیموکراتو همکارانو خبره ده. دیموکراتان باور لري چې ولسمشر ټرمپ له خپل واک څخه د شخصي ګټو یا سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستی او دا د اساسي قانون نه سرغړونه ده چې باید څېړنې او پوښتنې وشي. موږ لوړه وکړه چې د اساسي قانون حفاظت او دفاع وکړو. دا هغه څه دي چې موږ یې له پامه نشو غورځولی. موږ د ولسمشر چلند له پامه نشو غورځولی. پلټنې
څېړنې او تحقیقاتو ته اړتیا شته. د اسوسییټډ پریس نه جولی پیس وایي په کانګرس کې وروستۍ رایې پرمختللو لپاره دا د هغه قواعدو په اړه دي چې په علني شهادت کې د تړلو دروازو تر شا څه پیښیږي په اړه خلک پوه شي. د ولسمشر د تحقیقاتو په اړه د استازو مجلس رایه به د غلط کار کولو د تور برابر وي. دا موضوع به د رایګیري او پریکړې لپاره سنا ته ولاړ شي او هلته به سناتوران پریکړه وکړي چې آیا ولسمشر له واکه لرې کړي او که نه. چې د تحقیقاتو په اړه د کانګرس علني غونډې د کانګرس استماعیه علني غونډې به د روانې میاشتې یعنې نومبر په آخر کې پیل شي. خو د یادونې وړ ده چې د امریکا په تاریخ کې تر اوسه پورې هیڅ جمهور رئیس هم د مؤاخذې په نتیجه کې له دندې څخه نه دی لرې شوی، خو د دغو تحقیقاتو له امله اړ شوی دی چې له واکه لرې شي او استعفا وکړي. آشنا صاحب مننه برېښنا جان راپورونه. نن په ایران کې د 1909 کال هغه پیښه ولمانځل شوله چې 40 کاله پخوا یو شمېر محصلینو په تهران کې د امریکا په سفارت ننوتل او د 444 ورځو دپاره یې سفارتکاران برمته نیولي وو. نن د تهران په مرکزي ساحې کې د امریکا د پخواني سفارت مخې ته او په نورو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې او نن یې هم د مرګ په امریکا نارې وهلې. تر ټولو مهم مراسم یې نن د امریکا په پخواني سفارت کې د ایران د سختدریځه ډلې لخوا نه جوړ شوي و چې د ایران د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوي پکې خبرې وکړلې. په 1909 فبروري میاشت کې په سرطان اخته د ایران شاه د ملک نه فراري شو او د دې فرصت یې مساعد کړو چې د اوږدې مودې تغییري آیت الله خامنه‌ای په مشرۍ باندې اسلامي انقلاب کامیاب شي. 52 برمته امریکایان 444 ورځې وروسته چې کله رونالډ ریګن د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه راخوشي شو. مولانا فضل الرحمن ټینګار کړی دی چې څو پورې یې د عمران خان حکومت نه یې ړنګ کړی تر هغې به مظاهرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت وایي په اسلام آباد کې د لویې مظاهرې د مشر مولانا فضل الرحمن سره خبرو ته تیار دی، خو وایي د صدر اعظم عمران خان په استعفا نه غږیږي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د حکومت پر ضد د ازادي مارچ په لاریون روان دی او د حکومت مخالفه ګوندونه هم د مولانا فضل الرحمن ملاتړ کړی دی. مولانا فضل الرحمن په دې خبره ټینګار کوي چې اول دی عمران خان د خپل مقام نه استعفا ورکړي بیا خبرو ته حاضرېږي. فضل الرحمن د یکشنبې تر ورځې پورې صدر اعظم عمران خان ته د استعفا ورکولو آخري وخت ټاکلی و، خو پرون ماښام یې ویل چې نن د دوشنبې په ورځ به ټول ګوندیزه غونډه کوي او وروستۍ پرېکړه به اعلان کړي. په هانګ کانګ کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د یکشنبې په ورځ د ولسواکۍ په پلوي مظاهرو جریان کې یو سیاستوال او 4 نور کسان په چړې ووهل شو. دا پیښه د ښار په سټي پلازا ساحه کې وشوه چې ګڼ شمېر خلکو مظاهرې کړې وې. مظاهرچیان د 22مې پرله پسې اونۍ دپاره د حکومتي اصلاحاتو غوښتنه کوي. محلي رسنیو ویلي برید کوونکي د حملې په وخت خلکو ته ویل چې هانګ کانګ د چین خاوره ده. په دې پیښه کې 4 نارینه او 1 ښځه روغتون ته وړل شوي دي چې 2 تنو صحي وضعیت ښه نه دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو 3 ورځني سفر نن نوي ډیلي ته رسېدلې ده. غواړي چې د هند سره د جرمني 2 اړخیزه ستراتیژیکې اړیکې او اقتصادي همکاري ټینګه کړي. صدر اعظم مرکل او د هند صدر اعظم نریندر مودي دواړه به د تجارت، پانګونې، سیمه ییز همکارۍ او اقلیمي بدلون په برخه کې ځینې قراردادونه هم لاسلیک کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه د 2018 کال نه تر 2019 کال مارچ میاشت پورې د 22 نه 24.8 میلیارډ ډالرو ته پورته شوه او جرمني شرکتونو د 2000 کال راهیسې په هند کې نږدې 12 میلیارډ ډالر پانګونه کړې ده. د هند په نوي ډیلي کې نن 4مه ورځ ده چې هوا تر خطرناک حده ککړه ده او په حکومت باندې د لازمو اقداماتو فشارونه زیات شوي دي. په نوي ډیلي کې د ترافیکو ریاست نن د موټرو دپاره د جوازونو په اړه نوې مقرره اعلان کړله چې هر موټر به 1 ورځ د ګرځېدو اجازه لري او 1 ورځ به بند وسي. د نمبر پلیټ په اساس باندې جوړه شوې دغه تګلاره کې راغلي دي چې د مثبت نمبر پلیټ موټر به مثبتو تاریخونو کې ګرځي او د منفي پلیټ موټر یوازې په منفي تاریخونو کې ګرځېدی شي یا تاق تاریخونو
کې ګرځېدای شي. مسؤلین وایي تقریبا 1.2 میلیون رجستر موټرې به د ګرځېدو منع شي او که چا سرغړونه وکړه نو $58 به جریمه شي. په 2014 میلادي کال کې هم د موټرو په ګرځېدو دا ډول قوانین تطبیق شوي چې د هوا کثافت یا ککړوالي کچه 14% کمه شوې وه. او په منځني ختیځ کې په عراق کې د روانو اعتراضونو په لړ کې خلکو په کربلا کې د ایران په قونسلګرۍ برید کړی دی. مظاهره کوونکو د ایران د وتلو نارې وهلې او ویلې چې ایران په نشتون کې به کربلا آزادوي. دا مظاهرې د فساد او کمزورو حکومتي خدمتونو له امله د څو ورځو را په دې خوا روانې دي. جزئیات په راپور کې واورئ. د ایران پر قونسلګرۍ د یکشنبې ورځې برید په داسې حال کې وشو چې یوه ورځ مخکې زرګونو عراقیانو په بغداد کې د سیاسي نخبګانو د پرځولو غوښتنه کوله. اکثره خلک ګمان کوي چې سیاستوال د عراق دوه متحدینو امریکا او یا ایران ته وفادار دي. ولسونه شک کوي چې دواړه هیوادونه پر سیمې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره په عراق کې نیابتي حضور لري. موږ نن د بلوا لپاره وتلی یو چې د ایران د قونسلګرۍ پر وړاندې اعتراض وکړو. موږ راغلو چې د ایران بیرغ ښکته او د عراق بیرغ پورته کړو. ایرانیان او هغه ګوندونه چې ایران پورې تړلي دي موږ ته زیان رسوي. موږ به هیڅ ایرانی ته په کربلا کې د پاتې کېدو اجازه ورنه کړو. موږ چې واټونو تر راوتلي یو ځوانانو نه هیڅ غوښتنه نه ده کړې. دوی په خپل راوتلي دي. خود جوش اعتراض دی. موږ د خپل هیواد لپاره راغلي یو د خپل ټاټوبي لپاره. په 13 یو میاشت کې شاوخوا 250 کسان د لاریون په ترڅ کې وژل شوي دي. خلک امنیتي مامورین په تشدد تورنوي. د عراق د تیلو له عایداتو سره سره ډیر خلک بیوزلي دي او پاک اوبو، برېښنا، روغتیا او تعلیم ته محدود لاسرسی لري. ځوانانو اقتصادي ستونزې، چاودنې او زورزیاتۍ ګاللې دي. موږ په بشپړه توګه د سیاسي نخبګانو د جړلو وستل غواړو چې دغه باند څخه خلاص شو، وروسته به لږ څه آرام شو. صدر اعظم عادل عبدالمهدي پرون شپه له مظاهره کوونکو څخه وغوښتل چې لاریون بند کړي ځکه چې د هیواد اقتصاد ته زیان رسوي. صدر اعظم د یو لړ اصلاحاتو د راوستو ژمنه وکړه او استعفا ته چمتوالی وښود که سیاستوال پر ځای ناستې موافقه وکړي. معترضین قانع نه دي او د ټولو سیاستوالو د تللو مطالبه کوي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا ټلویزیون، واشنگټن. د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ځوانان وایي په سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ځوانانو ترمنځ فرهنګي او هنري اړیکې ټینګول ډېرې مهمې دي. نن په کابل کې د سولې فرهنګي او هنري فستیوال مانځلو لپاره د سیمې یو شمېر ځوانان راټول شوي وو. دوی وایي چې د ځوانانو ترمنځ هنري او فرهنګي اړیکې کولی شي چې د حکومتونو ترمنځ ټینګلې اړیکې هم ښې کړي. حکمت سروش یې پوره راپور لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو، پاکستان، ایران او تاجکستان ځوانان دلته د کابل په بابر بند کې راټول سوي او په سیمه کې د سولې په اړه د خبرو اترو ترڅنګ له افغاني موسیقي او نندارتونونو خوند اخلي. نبیله اسد له کندهاره د سیمه ییز سولې فرهنګي او هنري فستیوال ته راغلې. هغې له ځانه سره کندهاري غاړې او انار هم راوړي. نبیله اسد وایي چې په افغانستان او سیمه کې سوله له دغه ډول وړو ګامونو پیلیږي. کچیر موږ غواړو یو امن لرونکي هیواد ولرو، باید پایلې له ځانه وکړو. کچیر موږ ټول یو لاس سو، یو موټ سو او هڅه وکړو د هیواد د سمون دپاره، موږ به وخت د لاسه هم نه یې ورکړی او موږ به نږدې وخت کې هم سولې ته ورسیږو. له ګاونډیو هیوادونو راغلي ځوانان وایي چې دغه ډول لیدنې کتنې کولی سي د حکومتونو ترمنځ روانې لاندرۍ راکمي او په سیمه کې د سولې لپاره یو ګډ غږ رامنځته کړي. نو داسې قسمه پروګرامونه چې دي دا پکار دي ځکه چې د دواړو ملکونو کم منځ کې چې کم هغه زه به ورته چې کم فرق ګڼلی کېږي یا لرېوالی دی د هغې سره دا کمیدی شي. دغه ځوان کول چې دی په دې کې ډېر زیات غټ کردار لوبولی شي. هر څومره چې څوک له یو بل سره اشنا وي هغومره په سوله ییز ډول یو ځای اوسېدنه او د یو بل زغمل زیاتېږي. په فستیوال کې افغاني کالي او ګاڼې هم نندارې ته وړاندې سوي او ترڅنګ یې د کتابونو نندارتون هم جوړ سوی. ځوانان وایي چې دغسې غونډې باید زیاتې سي. که چېرته ځوانان په واقعي ډول
بغیر د کومو شخصي اهدافو نه دوی په واقعي ډول مبارزې ته ملا وتړي نو دوی کولی شي د دغو بدبختیو مخه ونیسي. د سیمه ییزې سولې فرهنګي او هنري فستیوال د افغانستان د میډیوټیک لخوا جوړ شوی. دغه ادارې تر دې وړاندې هم په کابل کې د ګاونډي هیوادونو د ځوانانو په ګډون د سولې یو فستیوال جوړ کړی و. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل. یو بل په زړه پورې خبر هم شته دی. په نړۍ کې د آنلاین د طریقه توکي اخیستل او پلورل نه یوازې عام شوي دي بلکې ډیر په چټکۍ سره سوداګریزې معاملې په مخ روانې دي. خلک د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کولی شي چې د خپلو کورونو نه آنلاین ډول ډول تجارتونه هم پیل کړي. قنداري مارکیټ هم داسې یو انټرنیټي بازار دی چې د فیسبوک او انسټاګرام په ټولنیزو پاڼو یې فعالیت پیل کړی دی او نوې او انتیک افغاني جامې، ګاڼې او نورې لاسي صنایع پلوري. په نړۍ کې د آنلاین له طریقې توکي اخیستل او یا پلورل نه یوازې عام شوي بلکې په ډېرې چټکۍ سره سوداګریزې معاملې پر مخ روانې دي. اوس خلک د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کولی شي چې له خپلو کورونو څخه آنلاین یا له هر بل ځای څخه ډول ډول تجارتونه پیل کړي. کندهاري مارکیټ هم داسې یو انټرنیټي بازار دی چې د فیسبوک او انسټاګرام له لارو نوې او انتیک افغاني جامې، ګاڼې او داسې نور لاسي صنایع پلوري. د دغه آنلاین مارکیټ څښتنه اغلې هیلای پوپل ده چې د خپل هیواد دود د خپلې سوداګرۍ په ذریعه خپلو کډوالو هیوادوالو او د نړۍ خلکو ته ورپېژني. هغه لاسي صنایع له افغانستان، هندوستان او دوبۍ څخه پلوري او په کندهار کې د افغاني ډیزاینرانو په ذریعه جوړوي او د امریکا متحده ایالاتونو ته یې واردوي او بیا د انټرنیټ له لارې آنلاین پلوري. څخه هندوستان څخه بیسیکلی زه د ټوکرانې اخلم افغانستان ته استوم چې ډېر ښایسته ټوکرانې دي. افغانستان کې زما جامې ډېرې جوړېږي بیا ماته راستول کېږي. نن زه دلته آنلاین خرڅوم خپل افغانانو دوی ته چې ورسېږي. اغلی هیلای پوپل افغانان ته په ټول امریکا کې دا زمینه برابره کړې ده چې دوی وکولای شي د لویدیځ جامو پر ځای د دې په همکارۍ ښځینه او نارینه ملي افغاني جامې خپلو ځانګړو محفلونو ته له دې څخه آنلاین وپیري. هر ځای به تللو څکه پارټي وه یا څکه کانسرت و یو شي ته کتل چې ګرده دغه کالګان چې اغوستل زموږ کلچر هېڅ هلته نه و. سو ما غوښتل چې خپل د افغانستان کلچر دا کلتور بیرته هغه دغه ته راسي او په هغه ښه مناسب قیمت باندې ورته جوړ کړم. که هېڅ شی نه وي که د خپل افغاني جامې وانه اغوندي اټلیسټ د امریکایي کمیسان چې زموږ د افغاني دغه ویسټرن کار باندې سوي ټریډیشنل ورک باندې سوي. نوموړی وایي چې هغه اصلي کوچیانۍ ګاڼې چې خپله کوچیانې ورته جوړوي په هیواد کې دننه هم یې دلته په آنلاین مارکیټ کې د پلورلو دپاره لري. دا نفر لرم چې اکچولی ځي خیمو ته د کوچانو څخه اخلي که زه هغه ته دغسې پراته دي بې معنه په هغو پیسو ته هم ضرورت لري. اول خو دغه مثلا وګوره څونه ښایسته بیا دوی راوړي ما ته پالش کوي او جوړوي. دغه هم د ماټیکه د سر دپاره چې دغه او موستلی دیس نیکلسز دغه شانټوله چې دلته ته وینې دا ټوله د دغه کوچان څخه موږ اخلو او دغه ډېر د پخوا دی دلته افغانان ټوله یې پېژني د هغه په پښتو باندې موږ تاسې غجرې یا میل ورته وایي. سو دا ډېر مشکل باندې پیدا کېږي مګر دا موږ د کوچانو څخه اخلو بیا کلینینګ دا ورکوو چې دلته سو اټس بیس چې خرڅ کړو. هیلای د خپل تجارت له طریقې نه یوازې خپل ځان ته ګټه رسوي بلکې د دې لارې نه کولی شي خپل خلکو ته په افغانستان کې او په امریکا کې ګټه ورسوي او هغه بېوزلو کسانو ته چې مرسته پکاره ده هغو سره مرستې وکوي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا، لوس انجلس. د امریکا غږ آشنا راډیو لږه شیبه کې د افغانستان لپاره خپله خپرونه پیلوي او نن د ښځو په ځانګړې خپرونه کې په افغانستان کې د ښځو په اجتماعي وضعیت او په وړاندې یې تشدد په هکله خبرې کیږي. هیله ده واورئ. تر بیا په لوی خدای سپارم.